نن له برلین څخه پاریس ته سفر لرو. په لار هم را سره ملګري اوسئ او هلته به هم د پاریس د مهمو ځایونو ننداره در باندې وکړم. له الوتنې مخکې د الوتکې وزرونه مینځي. ممکن دا کار د سیفټي یا خوندیتوب له خاطره کېږي. پاریس ته راورسېدو. دا د چارلز ډوګل ایرپورټ یا هوایي ډګر دی. چارلز ډوګل هغه کس و چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال یې دې خواته هم د هنرونو موزیم یا ګالري غونډه یو ځای دی. دلته نو ټول خلک په عکاسۍ او ویډیو اخیستلو بوخت دي. دا د لوه موزیم د عمومي سالون غوندې ځای دی یا هغه میدان دی د لاندې. په دې کې بیا پلورنځي هم شته. ډېره غټه ساحه ده. بیا هم ټول دوستانو ته سلامونه. راځئ ولاړ به شو د پاریس ننداره به وکړو. پاریس هم ښکلی ښار دی او زموږ ستاسو ډېر وطنداران هم پکې دي. نو نن له برلین څخه پاریس ته سفر لرو. په لار هم را سره ملګري اوسئ او هلته به هم د پاریس د مهمو ځایونو ننداره در باندې وکړم. د پښتون ګرځندوی پاڼه له نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. دلته پخوا هم د شونفیلډ په نوم یو پخوانی هوایي ډګر و، خو بیا یې دا نوی ترمینل هم جوړ کړ ورسره چې د بیر په نوم یادیږي په لنډ ډول، او اصلي د برلین برانډنبرګ هوایي ډګر دی. ځینې شیان پکې په ډیجیټل ډول دي، لکه دلته چې کولی شئ خپل بګیج کېږدئ یو چک یې کړئ. دلته هوایي ډګر کې کله کله بیروبار شي نو بیا که په یوه ګیټ کې د تاسو نوم لیکلی وي یا کوم ځای نه مو پرواز کېږي، چک کېږي یا چک ان کېږي، د هغې نه مو بیا بل ته لیږي، نو هلته بیا باید پام وي چې څه لیکلي وي. اکثره وخت په ټولو کې چک کېږي. نو ور به شو اوس هم بیروبار ښکاري. له دې هوایي ډګر نه چې یوه بده خاطره لرم، هغه دا ده چې یوه ورځ یو بوتل عطر راسره و چې له 100 ملي لیترو زیات، هغه یې دلته رانه واخیستل. تر اوسه مې زړه پسې بد دی. نو له 100 ملي لیتر نه زیات مایعات څه شی که راوړئ هغه دلته نه پرېږدي، او له هغې کم کوي هم باید په ځینو پلاستیکي خلطو کې ځای په ځای کړئ. همدا ډول کریم، د غاښو کریم یا شربت یا بل څه که در سره وي پلاستیکي خلطه کې واچوئ. ډېر وخت دلته کنټرول ځنډېږي، نو اوس هم شاوخوا نیم ساعت وخت ونیو. ځینې وخت ممکن تر دې هم زیات وځنډېږي، نو پام مو وي چې که راتلی دې ته زیات وخت ورکړئ او وختي راشئ. ښه دا ده چې د برلین له مختلفو سیمو څخه مستقیم ټرینونه راځي او تر دې ځایه یو یا دوه سټاپه لري، اگر چې خپل هوایي ډګر د ښار نه ډېر وتلی او لرې دی، خو هغه ټرینونه یوازې په 10 دقیقو کې سړی دلته را رسوي او په دې ډول وختي را رسېدلی شئ. اوس به دلته وګورو چې زموږ الوتکه له کوم ځای نه پرواز کوي.
دا هوایي ډګر 4 برخې لري چې ABCD دي. یوازې A برخه یې 38 دروازې لري، 38 هغه ځایونه چې سړی الوتکو ته داخلېدلی شي. نو زموږ پرواز نن لا 21 دروازې دی. اوس به وړاندې ځو، همداسې پیدا به یې کړو. ستر هوایي ډګر او ستر ترمینل دی. هر کال میلیونونه خلک له دې ځایه د نړۍ مختلفو سیمو ته پرواز کوي. نو که راتلی پکې وګرځئ، ویې ګورئ چې خوښېږي مو که نه. ممکن د دې ځای د خلکو په ذوق جوړ وي، ځکه دوی ډېر رڼا ځایونه نه خوښوي. زموږ باندې د برېښنا له قحطۍ نه دي ځورېدلي. په جرمني کې یو ستره مسله چې په هوایي ډګرونو او ورته نور مهمو صنعتي برخو کې ده، هغه د ماهرو کارکوونکو کموالی دی. ډېر وخت چې مسافر ځنډېږي یا الوتنې نه کېږي، یو علت همدا وي چې ممکن کارکوونکي یا کارګران ناروغ وي او دا نورو دومره کار نشي کولی چې څومره ورته اړتیا وي. نو بیا خلک له همدې کبله ځنډېږي متاسفانه او پروازونه وروسته کېږي. د بورډینګ له کنټرول نه راووتو، اوس الوتکې ته خیږو. له دې ځایه تر پاریس پورې شاوخوا 1000 کیلومتره لاره ده او پرواز 1 ساعت او 40 دقیقې وخت نیسي. You will leave the Bergen Terminal 2B to D. Flight time tonight 1 hour and 25 minutes. مخکې د الوتکې وزرونه مینځي. ممکن دا کار د سیفټي یا خوندیتوب له خاطره کېږي. ښایي اوبه هم ګرمې وي، ځکه تاو ترې پورته کېږي چې هغه د وزرو د کنټرول کوم پلې چې دی چې هغه یخ نه وي ویلی، ځکه هوا یخه ده ډېره. پاریس ته راورسېدو. دا د چارلز ډوګل ایرپورټ یا هوایي ډګر دی. چارلز ډوګل هغه کس و چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال یې د فرانسې د مقاومت مشري کوله او د دوی یو ملي رهبر دی. له همدې کبله د هوایي ډګر هم د ده په نوم دی او د نړۍ له سترو هوایي ډګرونو یو دی. نو دلته ډېر بیروبار نه ښکاري اوس، ځکه شپه ده، خو پروازونه له دې ځایه هم ډېر زیات کېږي. پاریس د میترو سیستم
په اروپا کې تر ټولو دوهم ډېر بوخت سیستم دی. د ورځې شاوخوا 15.2 میلیونه کسان انتقالوي یا لیږدوي د پاریس په شاوخوا کې، او دا ډېر زیات کسان دي. د دې میترو بنسټ په 1900 کال کې ایښودل شوی دی، 122 کاله وړاندې. دلته د ټرینونو ته د ورتللو، میترو ته د ورتللو سیستم دا دی چې په دې دروازه کې باید ټیکټ ووایئ، دروازه خلاصه شي، بیا ننوځئ، بیا بیرته چې راوځئ هم له هغې خوا هم د دې ټیکټ ویل ضروري دي. نو لکه د جرمني په شان دروازې خلاصې نه وي همیشه. سختي اگزیټ یا د وتلو لارې ته وایي. نو که دلته راتلی چې بیا سرګردانه نه شئ، یوازې د سختي لوحه تعقیبوئ او وځئ. دې خواته هم د هنرونو موزیم یا ګالري غونډه یو ځای دی. نو پاریس خو د نړۍ هنري مرکز دی. دلته نو موزیمونه، ګالرۍ او دا ډول شیان ډېر زیات دي. دا د پخوانیو پاچاهانو قصر دی چې بیا کله چې د پاریس په څنډه کې نوي قصرونه جوړ شول، بیا دا ځای د هنري آثارو د ګالرۍ یا موزیم په توګه همداسې پرېښول شو. هغه ښکلي او نفیس آثار چې په هغه وخت کې دغې وخت پاچاهانو ورنه استفاده کوله یا ځینې نقاشۍ وې، هغه دلته پاتې شوې او تر اوسه هم اکثره شته، ځای په ځای دي او د ټولې نړۍ نه خلک راځي لیدلو ته یې. په اصل کې دا ټوله ساحه د لوه موزیم اړوند کېږي اوس، کوم چې د فرانسې یو ډېر مشهور موزیم دی او ډېر مهم آثار پکې دي. هغه د ژوکونډ د نقاشۍ په ګډون کومه مسکا چې ډېره مشهوره ده او میلیونونه خلک هر کال لیدنه ورنه کوي. پاریس د نړۍ د هنر، کلتور، علم او سیاست مرکز بلل کېږي او ډېرې مهمې پېښې چې دلته شوي دي په نوره نړۍ کې او په نورو هېوادونو کې ورنه الهام اخیستل شوی. دا د لوه موزیم انټرانس یا هغه د ننوتلو لاره ده. دا شیشه‌یي هرم یې هم ډېر مشهور دی. راځئ چې ننداره یې وکړو. دا قصر کوم چې دی خپله دا ټول قصر دی لوه قصر په نوم یادیږي او دا په 12مه میلادي پیړۍ کې د دوهم فلیپ په حکم ودان شوی دی او
خامخا د تاریخ په اوږدو کې تغییرات پکې راغلي دي او یو وخت یوازې دفاعي کلا وه چې بیا په 1540 کال کې لومړی فرانسوا په دې قصر کې هغه اقامت غوره کړ یا واوسېد. دلته نو ټول خلک په عکاسۍ او ویډیو اخیستلو بوخت دي. د لوور موزیم د پاریس په مرکز کې د سیند پر غاړه ودان دی او شاوخوا 8,000 هنري آثار پکې خوندي دي. مساحت یې شاوخوا 2,715 متره مربع دی او په 2017 کال کې شاوخوا 8.1 میلیونه کسانو لیدنه ورنه کړې وه او په نړۍ کې د تر ټولو ډیر کتل کیدونکي موزیم په توګه ثبت شوی و. موزیم ټیکټ مې آنلاین اخیستی و، البته د خپل وخت نه ناوخته ورته راورسېدم، نو پوهېږم چې ننه مو پرېږدي که نه. اوس کتار کې ولاړ یو، بیروبار هم ډېر. دا موزیم له 1993 کال راهیسې د خلکو پر مخ پرانیستی دی او فعال دی او د نړۍ ډېرې مهمې تابلوګانې یا هنري اثار پکې خوندي دي. د بېلګې په ډول د مونالیزا کومه نقاشي چې ده چې د داوینچي لخوا نقاشي شوې ده چې ور به شو بیا به یې وګورو، هغه ډېره مشهوره ده. یا هغه د حمورابي د قانون ډبره چې ده هغه هم همدلته شته، په همدې موزیم کې خوندي شوې ده. نو دې ته ورته نور هم ډېر آثار پکې دي. د دې شیشه یي هرم کار په 1989 کال کې پای ته ورسېد او له هغه راهیسې په پاریس کې د یوې ډېرې مهمې نقطې په توګه یادونه ورڅخه کېږي او خلک یې لیدلو ته راځي او ډېر مشهور دی. دا د لوور موزیم د عمومي سالون غوندې ځای دی یا هغه میدان دی د لاندې، په دې کې بیا پلورنځي هم شته، ډېره غټه ساحه ده. د داوینچي کوډ په نوم یو ناول دی چې هغه هم د دې موزیم په اړه لیکل شوی دی چې له دې موزیم څخه غلا کیږي او بیا خلک پسې ګرځي، پولیسو پیدا کوي. ناول ډن براون لیکلی، مشهور دی. هلو دا نو راننوتو، دا د لوور موزیم دی. دا ډېرې برخې لري، یوازې ځینې مهمې به یې وګورو. بیا به ووځو د پاریس نور مهم ځایونه به وګورو. زه بلد هم نه یم، دلته که په سړی په ټور ګایډ کې راشي، ټور ګایډ ولري او په ګروپي ډول راشي، نو ممکن ښه وي. فکر کوم زموږ ځینې
افغانان هم دلته کار کوي هغو سره سړی اړیکه ونیسي هغه ښایي مرسته وکړي دې خلکو نو ځانونو ته همدلته جنتونه جوړ کړي وو د سرو زرو سپینو زرو لوښي دغه د ژوکون لبخند یا مسکا نقاشي ده 1503 نه تر 1500 د بودایانو شیطان بس څه لیکل شوي دلته د موزیم یوه برخه دغه ده چې اکثره مجسمې پکې ایښودل شوي یا ځای شوي دي خو سر یې پټ دی او هغه وخت چې دوی ټاکي مثلا 11 بجې موږ ټکټ و خو موږ په 12 بجو راغلو هم څه ستونزه نه وه نو هغه ډېره جدي نه نیسي هغې ته هم تشویش مه کوئ او دا هم یو مومیایي شوی انسان